د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي داسې درواغ مه وایې چې سبا رښتیا کیږي. وایي چې په پخوا زمانه کې دوه وروڼه وه. دا یو ورور یې ډېر رند، چالاک او ځیرک و. ځان یې د خپلې چالاکۍ له برکته د پاچا دربار ته ورساوه او پاچا د ځان مشاور وټاکه. په لږ وخت کې د ډېر شهرت او پیسو خاوند سو. د دې سړي بل ورور ساده، مړخولی او ډېر بېوزله و. ده چې کله ولیده چې ورور یې دربار ته ننوت، نو ده هم هڅه وکړه چې دربار ته ننوځي او ځان پاچا ته ورنږدې کړي. خو د پاچا خوښ نه سو او له دربار څخه یې وشاړه. یو ورځ یو سړي ورته ویل چې ته ډېر ساده سړی یې، ستا ورور په درواغو ځان پاچا ته ورنږدې کړی دی او ته هیڅ درواغ نه وایې. په صداقت او رښتیا ویلو څوک دربار ته نسي ننوتلی. که زما منې نو پاچا ته داسې لوی درواغ ووایه چې ستا ورور په خوب هم نه وي لیدلی. غریب سړی هم بله ورځ پاچا ته راغی او ورته ویې ویل پاچا صاحب، ستا لپاره یو په زړه پورې خبر لرم. پاچا وویل وایه څه خبره ده؟ غریب سړی وویل نن سهار وختي چې زه له خوبه راکښېنستم نو په اسمان کې یوه سپي غپل. پاچا ته پر دې درواغو سخت درد ورغی. عسکرو ته یې ویل چې دا درواغجن ونیسئ او په دار یې وځړوئ. په دې وخت کې د غریب سړي ورور خبر سو. سمدلاسه پاچا ته ورغی او ورته ویې ویل پاچا صاحب، ستا قربان سم، فقط زما یوه خبره واوره، بیا که دې زما ورور واژه او که دې باخښه. پاچا یې هم خبره ومنله. ویل ښه وایه. چالاک ورور یې وویل پاچا صاحب، زه خپل ورور ډېر ښه پیژنم. د په ټول ژوند کې درواغ نه دي ویلي. اصلي خبره دا ده چې یوه شاهین د سپي کوترۍ په منګولو کې نیولی او هوا ته یې پورته کړی و. هغه د سپي کوترې په هوا کې غپل او دی غپا اورېدلې ده. دی بیچاره یو ساده سړی دی. داسې فکر یې کړی دی چې ګواکې په اسمان کې سپی غاپي. پاچا چې دا خبره واورېده نو امر یې وکړ چې سړی ایله کړئ. غریب سړی چې یې له داره څخه راکښته کړ نو چالاک ورور یې په غوږ کې سوکه ورته ویل ته زما په شان نسی کیدی. دا خبره سمه ده چې ما په درواغو او په چالاکۍ پر پاچا ځان ګران کړی دی، خو ستا په شان ساده نه یم. درواغ هم یوه لار لري. دا وار خو له مرګه خلاص وې، خو بیا پام کوه داسې درواغ مه وایې چې سبا رښتیا کیږي. یادونه: دا متل په کندهار کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک په خپلو درواغو کې بند او یا رسوا سي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په کوچنیوالي کې له خپل پلار څخه اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي، داسې درواغ مه وایې چې سبا رښتیا کیږي.